د نن ټاټو بل ویاړونو برخمن وطن. په کابل ښار کې د احمدشاه بابا مېنې د الکترونیکي تذکرو ویبسانګې د روان 1404 کال له پیل تر اوسه څه بندې 26,000 هیوادوالو ته الکترونیکي تذکرې ویشلې دي. د دې ویبسانګې عمومي مدیر نیکوالي خان ایمان وایي چې په ورځني ډول شاوخوا 200 غوښتونکي دې څانګې ته د الکترونیکي تذکرو اړوندو خدمتونو د ترلاسه کولو په موخه مراجعه کوي. د احمدشاه بابا د الکترونیکي تذکرو ویبسانګه کې د روان 1404 کال د پیل څخه تر دې مهاله پورې شاوخوا 26,000 الکترونیکي تذکرې هیوادوالو ته توزیع شوي چې له جملې 4,493 نوې الکترونیکي تذکرې دي او 1,549 د توزیع وروسته خدمات شامل دي. په ورځني ډول د 600 څخه نیولې تر 200 پورې هیوادوال مراجعه کوي. ښاغلی ایمان همدارنګه زیاتوي چې د الکترونیکي تذکرو ویبسانګو ته د ځینو صلاحیتونو په تحفیظ سره د انځور نوي کولو او ځینو املایي تېروتنو د اصلاح په برخه کې هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوې دي او په دې ویبسانګو کې د نویو الکترونیکي تذکرو پر ویش سربیره تر ویش وروسته خدمتونه هم فعال دي. د احمدشاه بابا د الکترونیکي تذکرو په مرکز کې د نویو الکترونیکي تذکرو سربیره د ویش وروسته خدمتونه هم شتون لري چې له جملې د زیږونونو ثبت، مثانه د الکترونیکي تذکرو نوي کول او د ودونو ثبت د اجرا وړ دي. د الکترونیکي تذکرو د ویبسانګې ته ځینې راغلي هیوادوال له مراجعینو سره د کارکوونکو له چلند په کاري بهیر کې له نظم او چټکتیا خوښ دي او له ټولو هیوادوالو غواړي چې الکترونیکي تذکرې ترلاسه کړي. دلته فعلا راغلی یم د ارزان قیمت مرکز ته راغلی یم خپله تذکره جوړوم. چلند خو ټولو سره انشاءالله ښه چلند کړی دی او د ټولو کار چې دی په نوبت باندې سر ته رسولی دی، یعنې بې نوبتي ورسره نه ده شوې او کارونه ډېر ښه روان دي شوي. زما پیغام دا دی چې راشي خپلې الکتروني تذکرې واخلي. د یادولو وړ ده چې د الکترونیکي تذکرو ویبسانګو او ولایتي ریاستونو ته د طبیعت تذکرو د ځینو اصلاحي خدمتونو د صلاحیتونو په تحفیظ او د میوند بانک څانګو په رامنځته کېدو هیوادوالو ته زیاتې اسانتیاوې رامنځته شوي دي. افغان وطن